د قرآن کریم د ترجمې 9 درس د آل عمران سورت او 108 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمای تلک دا آیات الله د الله تعالی آیاتونه دي، نتلوها چې مونږ لولو، علیکا پتا باندې، بالحق په حق سره، وما الله او نه الله تعالی یریدو اراده لري، ظلمن د ظلم کولو، للعالمین مخلوقاتو ته، ولله او یوازی د الله تعالی دی، ما آغا څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دی، وما او آغا څه فی الارض چې په ځمکه کې دی، و الی الله او یوازی الله تعالی ته، ترجعو ورګرځول کیږي، الامور ټول کارونه. او فرمایی کنتم تاسو یاستی، خیر امت یو بهتر امت، اخرجت چې ویستل شوی للناس د انسانانو د پاره، تأمرون چې تاسو امر کوي، بالمعروف پنیکی باندې، وتنهون او تاسو منع کوي، عن المنکر د بدینا، وتؤمنون او تاسو ایمان لري، بالله په الله تعالی باندې، ولو او کچیرتا آمنا ایمان راوړی وو، اهل الکتاب کتابیانو، یعنی یهودو او نصرانیانو، لکان خیرا یقینا بهترو، لهم اغویتا یعنی د ایمان راوړل، منهم د اغوی یعنی کتابیانو څخه، ځینې المؤمنون مؤمنان دی، و اکثرهم او اکثر د اغوی، الفاسقون نافرمان دی. او فرمای لن یضروکم هیڅ کله به اغوی یعنی کتابیان تاسو ته ضرر ونه رسوي، الا اذن پرته د خلی د پروپاګند د ضرر نه، و ان او کچیرتا یقاتلوکم اغوی ستاسو سره جنگ کوي، یولکم الادبار نو تاسو ته به شاګانې درواړوي، یعنی وبتښتي، ثم لا ینصرون بیا به د اغوی سره هیڅ کومک نکیږي. او فرمای ضربت مقرر شوی دی، علیهم په اغوی باندې یعنی په یهودیانو باندې، الذلت ذلت، اینما هر ځای کې،
ثقفو چې هغوی وموندل شي، ځکه چې دوی هیڅ چیرې د یو آزاد، مستقل، آرام او د امن نه ډک ملک او حکومت خاوندان نه دي، او په ټوله دنیا کې بې پته او بې عزته پراته دي، الا مگر بحبل من الله چې منګولې ولګي د الله تعالی په رسۍ یعنی قرآن کریم باندې، نو د ذلت نه به خلاص شي. وحبل من الناس او منګولې ولګوي په رسۍ د خلکو یعنی د مؤمنانو یا کافرانو څخه امان واخلي، یا د نورو کافرانو او غټو ملکونو په جامعه کې ورننوځي او د هغوی پورې ځان وتړي، نو د هغوی په واسطه به په دنیا کې په موقتي او ظاهري ډول د ذلت څخه یو څه خلاص شي. وباءو او دوی اخته شوي دي بغضبن په غضب باندې من الله د الله تعالی، وضربت او مقرره شوې ده علیهم په دوی باندې المسکنتو محتاجی، یعنی همیشه د سر او مال، امن، پت او عزت د ساتلو د پاره نورو ته محتاج دي، یعنی تل پناهګزین دي. په کم ځای او کم ملک چې وسیږي د هغې ملک خلکو او حکومتونو ته د خپل سر او مال، ناموس او عزت په ساتنه کې محتاج دي. ذالک بانهم دا ذلت، غضب او محتاجی په دې سبب دي چې دوی کانو یکفرون کفر کولو بی آیات الله د الله تعالی په آیاتونو باندې، ویقتلون او مړه کول به یې الانبیاء پیغمبران علیهم السلام بغیر حق په ناحق سره، په ناحق باندې، لکه زکریا، یحیی او شعیب علیهم السلام. ذالک دا کفر او د پیغمبرانو علیهم السلام وژل بما په دې سببو عصوا چې دوی نافرمانی کوله، وکانو یعتدون او د حدودو څخه تیریدل. لیسو اغوی یعنی کتابیان ندی، سواء یو قسم، یو شان، یو برابر، من اهل الكتاب د اهل کتابو، امتن قائمتن یو ډله په دین ولاړه ده، یتلون چې اغوی لولي آیات الله د الله تعالی آیاتونه، اناء اللیل د شپې په وختونو کې، وهم او دوی یسجدون سجدې کوي، یؤمنون دوی ایمان لري بالله په الله تعالی باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، ویأمرون او دوی امر کوي خلکو ته بالمعروف په نیکۍ باندې، وینهون او منع کوي او منع کوي خلک عن المنکر د بدۍ څخه، ویسارعون او چالاکی کوي فی الخیرات په نیکو کارونو کې، واولئک او دغه خلک من الصالحین د نیکانو ندي. وما او آغا څه یفعلو چې دوی کوي من خیر د نیک عملنا،
فلن یکفروه، نو دوی به هیڅ کله محروم نشي د هغې نیک عمل د ثواب نه. والله، او الله تعالی، علیم، پوه دی، بالمتقین، په متقیانو باندې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.